عیسی علیہ السلام ته عیسایانو د خدای زوی ویلي، الله ورته وایي چې دا زما زوی دی. نو که دا ما راونیو داسې څوک شته چې دا به ما نه خلاص. دغه وجه ده چې تپوس به ترې وشي چې اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهین من دون الله، تا ویلیو خلقو ته چې زه او زما مور تاسو په خدای باندې ونیسئ. عیسی علیہ السلام به ورته وایي چې ان كنت قلته فقد علمته، خدای کما دا ټکی کړی نو ته پې پوهې. دا خبره به د عیسایانو په مخ کې الله دې دپاره وکړي چې عیسی او د عیسی مور خو نه ویلي چې مونږ خدایان یو، نو تاسو ولې دوی ته خدای وي؟ دا قسمه خلق د پادریانو اسپتال ته ښځې راغلي، پادرنې د لندن نه پراپیګنډا وشوه چې د لندن نه انګریزان راغلي دي او هغوی سره د هر مرض دارو دي. زمونږ د ملک ښځې ور روانې شوې. که تاسو وګورئ زمونږ د ملک ښځه به په هر ځای کې ګورئ، په بایسکوپ کې به یې ګورئ، په ادیره کې به یې ګورئ، په ډمخانه کې به یې ګورئ، په جشن خیبر کې به یې ګورئ، په ګوره بازار کې به یې ګورئ، په مینه بازار کې. زمونږ د ملک ښځه کم زیاده ارامتوب اډوي، د خپل ملک ښځه به پکې ګورئ، چېرته چې ګورئ دی به پکې. زمونږ د ملک ښځې ورغلې، انګریزانو ورته وایي چې مونږ سره د هر مرض دارو شته، د هر مرض، خو په دې شرط چې تاسو ووایئ چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی. ووایئ نو دې قمقلو به ووایي چې وایي چې جوړېږم بلا ورپسې عیسی د خدای زوی دی خو چې زه جوړه شم، یا عیسی د خدای زوی دی خو چې زما نوسی جوړ شي، عیسی د خدای زوی دی خو چې زما زوی جوړ شي. زمونږ ښځو ورته دا وایي. دا زمونږ د ملک هغه ټیټ مذهب دی او مضبوط او قوي مذهب دی چې هر ځای کې چې ګورې دوی به موجود. که تا رانیسې چې دا کار مه کوئ دا ښه نه دی، ما ووایي چې دا انګریزان سره شفا نشته، د انګریز لاس کې د خدای بندگان ښځې ټولې کافرې کړې، مه ورځئ. هغه وخت کې دې قوم زما متعلق یو ټکی وکړو چې د ډاکټرانو مولانا صاحب له پیسې ورکړي چې د انګریزانو ته مه ځئ چې دا ډاکټرانو کار خراب شوی ځکه چې خلک ټول خوا روان. هغه ټکی نن لس اتو ورځې وشو چې دې قوم بیا وکړ، دې بني اسرائیلو دا اصلي بني اسرائیل والله که به پکې میم سیم فرق. جشن خبر مولیان څه نه وایي نه وایي نه وایي چې په تندر یې ولګولو. نو اوس دا قوم څه وایي؟ وایي دا د مولیانو ته بایسکوپونو والاو پیسې ورکړې وي چې دا جشن خیبر بند کړي چې دا خلک بایسکوپ ته راشي. دې بني اسرائیلو دا لیبل په مولیانو ولګوله.